لیدلوری د افغانستان سیمې او نړۍ پر سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو موضوعاتو خبرې او شننه. لیدلوری دا خبرونه له امید رادیو پر 103.1 FM له کابل څخه اورئ. د افغانستان د همغږۍ ډلې یا ACG غونډه د روان 2026 کال د اپریل له 28 تر 30 پورې یعنی د 2 ورځو لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې وشوه. په دې غونډه کې د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال طارق علي بخیت ټینګار کړی افغانستان د نړیوالې ټولنې تلپاتې پاملرنې او مرستو د بشري کړاوونو د راکمولو او د اقتصادي وضعیت پیاوړتیا لپاره بیړنیو او عملی اقداماتو ته اړتیا لري. بخیت همدارنګه د بانکي چینلونو پر وړاندې د محدودیتونو د همغږي کیدونکو اسانتیا غوښتنه هم کړې ده. هغه له ټولو نړیوالو اړخونو سره د رغنده خبرو اترو او نږدې همکارۍ د دوام پر ژمنتیا ټینګار کړی څو په افغانستان کې د ثبات د پیاوړتیا او د بیارغونې لپاره زمینه برابر شي. په روان لیدلوري کې د داسې غونډو پر اهمیت، موخو او پایلو د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي سید عبدالله صادق سره بحث لرم. صادق صاحب سلام علیکم او لیدلوري ته په خیر راغلی. وعلیکم سلام محترم وکیل صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته زما د خوا نام سلام او درناوی. وعلیکم سلام. کور مو ودان. په استانبول کې د افغانستان د همغږۍ ډلې یا ACG وروستۍ غونډې په اړه مو نظر څه دی یا څنګه ارزوئ داسې غونډې؟ یقینا داسې ده چې ACG یا افغان کوارډینیشن ګروپ کې دی او هغه دغه 2 ورځې تاسو وینا په اساس یا د راپورونو په بنسټ باندې خبرې روانې دي. داسې خبرو ته باید توصیه ورکړل شي، دا باید لا پیاوړي شي. افغانستان یقینا 50 کالو جګړې ځپلې ده. جګړه هیڅکله آبادي نه راوړي، جګړه بربادي راوړي، وراني راوړي، اقتصاد باندې تاثیر کوي، امنیت باندې بد تاثیر کوي، انسانانو روان مختلوي، همداسې ډول ډول مریضیانې، چاپیریال په تړاو باندې، د اقتصاد په تړاو، د ټولنیز او اجتماعي ژوند په تړاو، د سیاسي ثبات او امنیت په تړاو. دا ټول هغه څه دي چې اندېښنې دي، هیوادونه هم ورسره مخامخ دي، افغانان هم مخامخ دي. او د دې 500 کالو جګړې نه وروسته هغه څه چې افغانانو د ځان لپاره مثلا وکړل، د ډېرو تجربو نه تېر شولو، هم د روسانو سره د جګړې نه، هم د امریکایانو سره بیا داخلي جګړې، بیا بیروني لاسوهنې، توطیې، دسیسې، مداخلې، ټول هغه څه چې موږ د ګاونډیانو لخوا ولیدل. او افغانستان چې څومره بې ثباته شو، هغومره ورسره د ګاونډ کې هیوادونه بې ثباته شو، اقتصادي ضعیفه شو. او هغه څه چې د متقابل احترام، موازي سیاست، د اقتصاد په بنیاد ولاړ د هیوادونو ترمنځ ذات البیني هغه کوم مناسبات چې باید رغول شوي وي، دا یو سوله ییز افغانستان، یو داسې افغانستان چې دلته نور جګړه نشته دی، دلته اشغال نشته دی، او دلته باید افغانستان ته وده ورکړل شي. هماغه چې په جغرافیایي لحاظ باندې د اسیا زړه دی، همداسې باید په اقتصادي، ټولني، سیاسي او په ټولو ابعادو کې په امنیتي لحاظ باندې دا باید د اسیا زړه وي. یقینا که دا زړه نارامه وي، اسیا ته به نارامي. څه فکر کوئ صادق صاحب؟ ستاسو خبرو ته په کتو دا ډول غونډې یوازې سمبولیکه بڼه لري که واقعا د افغانستان په ګټه به تمام شي؟ که چېرته سمبولیکه بڼه ولري، دا هیوادونه یا دا سازمانونه یا دا افکار او اشخاص چې راغونډېږي او د یو مېلمستیا په توګه باندې یا په اسلام آباد کې یا مثلا په چین او په استانبول او په عربستان کې سره کینی او بیا پاتېږي، هغه یو داسې حالت غوره کوي چې غیر مسؤلانه عمل دی، دا غیر اخلاقی کړنه ده، دا غیر سیاسي ده. دا باید ډیره د سیاسي، د اجتماعي، د اقتصادي، د هیواد کې د همغږۍ او د سیمې د همکارۍ او د همغږۍ په بنیاد باندې سره دوی راغونډ شي، کینی، د افغانستان وضعیت وڅېړي، دا تحلیل کړي، تجزیه کړي او بالاخره په هغې باندې بحث وکړي. دا به ډېر ژور بحثونه وي. دا د یو اړخ موضوع نه ده، دا یوازې امنیتي نه ده. که امنیت خراب و، په اقتصاد تاثیر کوي، په ټولنیز ژوند تاثیر کوي، د هیوادونو ترمنځ په مناسباتو، په تګ راتګ او په تجارت او په ترانزیت او په دې ټولو موضوعاتو باندې تاثیر کوي. افغانستان چې اوس څنګه یو چاره ده او یو څلورلارې ده، ګورو چې د سیمې د لویې پروژې هغه ټاپ دی، ټاپي ده، کاسازر دی، د ریل پټلۍ ده،
د منځنۍ اسیا او د جنوب د اسیا وصل نقطه ده. دا په ټول په اقتصاد ولاړ دي. یا د چین کوریډور چې تقریبا 80 کیلومتره کارونه په مخ تللي دي. چین ته غواړي، روسیه ته غواړي، امنیت ته غواړي، خو راغلی دی. اوس د امنیت لپاره ثبات ته ضرورت دی، اقتصادي ودې ته ضرورت دی، همکارۍ ته ضرورت دی. دا په دې نه کېږي چې افغان کوارډینیشن ګروپ د کوارډینیشن او همکاري او همغږي خو باید په واقعي معنو منځته راشي. که چېرې ستاسو د سوال په اساس دغسې نه وي او دا سمبولیکه بڼه ولري، نو بیا دا سمبولیکه بڼې او دغسې راغونډېدل او دې ته خورېدل دا به هیڅ تاثیر ونه لري. او زمونږ او د سیمې په تړاو باندې هغه مثبت بدلونونه چې باید د افغانستان د خلکو او د سیمې د همغږۍ لپاره وشي او یو کوارډینیشن په واقعي معنا سره رامنځته شي د ټولو برخو کې د حکومتولۍ، د ژوند، د خلکو، د هیوادونو، د سیاستونو، نو دا ډېر مختل کېږي. دا به همداسې پاتې کېږي. باید ډېر مسؤل خلک راوغوښتل شي او د OIC رول ډېر زیات مهم دی، هم په اسلامي لحاظ باندې او د استانبول ډېر مهم دی د یو قوي اسلامي هیواد په توګه چې دا سم مدیریت. ډېره مننه. تاسو یو څه اشاره درلوده، خو دغه دوه مواردو کې یو د اسلامي همکارۍ سازمان د رول په اړه او بل د ترکیه استانبول په اړه. د غونډې لپاره ولې ترکیه انتخاب شوی ستاسو له نظره؟ خبرې ترکیه داسې هېواد دی چې یقینا هم په ناټو غړو هېوادونو کې یو غړی هېواد دی. د اسلامي هېوادونو په منځ کې ترڅنګ یو اسلامي تاریخ هم لري. د عثمانیانو د دور نه تر هغه د خلافت وروستنی مرکز او ترکیه دور سیاسي لحاظ باندې، اقتصادي لحاظ باندې، نظامي لحاظ یو داسې هېواد دی چې په اسلامي هېوادونو کې ورته ویلی شو چې لومړی خبره کولی شي او د ډېری هېوادونو سره د اسلامي هېوادونو سره اړیکې کېږي. مثلا د پاکستان یا د منځنۍ اسیا هېوادونه یا داسې نور هېوادونه چې د نړۍ په سطح باندې لوی هېوادونه دي، لکه روسیه، لکه امریکا، لکه چین، د دې ټولو سره ښه تعامل لري او د تفاهم ژبه لري. نو فکر کوم چې د استانبول انتخاب او هلته خبرې اترې او د اسلامي همکاریو سازمان دغه هېواد ته ترجیح ورکول په نورو هېوادونو باندې فکر کوم په تاریخي لحاظ باندې، په اقتصادي او نظامي او سیاسي لحاظ باندې د دې هغه پرستیش ته په کتو سره فکر کوم دا ځای سلیکټ شوی دی، انتخاب شوی دی او دا ښه غوراوی دی. خو خدای دې وکړي چې استانبول یې وکړی شي صحیح مدیریت کې، لکه څنګه چې قطر د امریکا او د طالبانو په منځ کې چې کوم د سولې پروسه وه ښه مدیریت کړل او بلاخره یې ښې پایلې لاسته راوړلې. یو لویه لانجه وه د افغانستان کې دننه 70 کاله جګړه وه او اوږده جګړه وه. نو دغسې د سیاسي ثبات، د اقتصادي ودې، د همغږۍ او همکارۍ لپاره که ترکیه دا اقدام کوي او دا ګام اخلي، فکر کومه دا به د دوی لپاره په دې حساسه مرحله کې د دې سیمې یو لوی ګام وي چې وایي خدای یو کې سمې مدیریت. ډېره مننه صادق صاحب. فکر کوئ چې واقعا ترکیه همدا هدف لري که نه سیمه‌ییزې سیالۍ هم پکې مطرح دي؟ سیمه‌ییزې سیالۍ یا د ترکیې خپل هغه سیاسي اهداف، هغه اثر رسوخ او نفوذ دا به هم پکې د دخیل وي، دې کې شک نشته دی. غواړي چې ځان مطرح وساتي د قطر په مقابل کې، د اماراتو یا د پاکستان یا د پاکستان چې غواړي چې حتی د ایران او د امریکا په منځ کې د سولې خبرې کوي، نو دی هم باید په سیمه‌ییزه توګه دغسې اقدام وکړي. خدای وکړي دا صادقانه وي او دا د سیاسي ملحوظاتو نه پورته د افغانستان د خلکو د غربت، د بیچارهګۍ، د مهاجرت، د زلزله ځپلو سره، د سیلاب ځپلو سره، د انقلاب ځپلو سره د هغه ملت چې یقینا دا دوست ملت دی. د ترکیې سره موږ ډېرې پخوانۍ تاریخي اړیکې لرو. دوی مسلمان هېوادونه دي، دوه مسلمان ملتونه دي. د قرآني نصوصو په بنیاد باندې یو د بل په درد باندې پوه شو. نن موږ دردمن یاستو، نن زموږ زخمونو ته باید مرهم پاتې کېښودل شي. زموږ د درد دوا دپاره اسلامي هېوادونه ډېر زیات رامخکې شي. دې ضرورت هم لري. که ضرورت لري په دغسې غونډو کې د اسلامي همکارۍ سازمان رول په اړه څه نظر لري؟ تاسو مخکې یو څه اشاره درلوده، خو دې سازمان پخوا هم غونډې کړي دي مختلفو هیوادونو کې، په ځینو کې د اسلامي امارت استازو ګډون کړی دی، ځینې بیا په ځینو کې د افغانستان استازو ګډون نه درلود. څه فکر کوئ چې اغیزمنتیا یې څومره ده او څومره اغیزمنې ناستې کړي دي یا اقدامات د سازمان هدف مې دی؟ اسلامي هېوادونو غړو اعضاو ته زما فکر کوم چې
د ډېر وادي شخص په توګه کوو چې دوی ته د قرآن د آیات وړاندې کوو لکه دا معنی لري چې موږ ورته د قرآن آیات څخه وړاندې کوو چې زموږ او تاسې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د 50 هیوادونو ټول په دې خبره ایمان لري باور لري چې لا خیر فی کثیر من نجواهم تاسو په ټولو خبرو کې خیر نشته ګوره دلته که چېرته تاسې د افغانستان په تړاو د افغانستان د خلکو په تړاو د دې مرکزي نقطې په تړاو جیوپولیټیک او جیوکانومیک او ستراتیژیک موقعیت ته په کتو په بنیاد باندې د افغانستان تاریخ ته په کتو فرهنګ ته په کتو او د دین لپاره د خدماتو ته په کتلو سره دغه لوی درې امپراتورۍ دلته د شکست ته په کتلو سره اسلامي نړۍ ته بد نوم نه دی راوړی ښه نوم یې راوړی دی خو دا چې تاسې په دغه عرصه کې باید څه ډول اقدامات کړي وي د افغانستان د خلکو لاس مو نیولی وي په اقتصادي لحاظ باندې په اجتماعي لحاظ باندې هغه کومکونه چې موږ ورته اړ اسلامي سازمان هغه رول خپل نه دی ادا کړی څنګه چې په کار دی دوی باید هم په ملل متحد غږ وکړي دا اوس په نړۍ کې دویم لوی سازمان دی د 50 هیوادونو یا باید په ډېر جدیت سره دا غږ اوچت کړي لکه څنګه چې دا غونډې کوي او ستاسې خبرې په اساس چې باید سمبولیک نه وي دا باید واقعي وي د صادقانه وي دا د سیاسي او امنیتي او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره د دې سیمې په دې بنیاد باید ډېرې قوي پرېکړې وکړي مثلا د افغانستان او د پاکستان په منځ کې کوم کړکېچ دی دا باید په سوله ییز ډول باندې د حل لپاره کار وکړي تر څو چې څنګه چې ایران په داسې جګړه کې تېل دی یا عراق یا مثلا سوریه وه هغسې که خدای پاک افغانستان چې اوس تازه د یوې جګړې څخه راوتلی دی اوس دلته نسبي امنیت شته دی مرکزي حکومت شتون لري او د اقتصاد لپاره هغه برنامې چې دي هغه په مخ کې پرتې دي په دې لپاره اقتصادي ملاتړ ته ضرورت دی سیاسي ملاتړ ته ضرورت دی د دې افغانستان غږ باید د افغانستان د خلکو غږ اوچت شي تر څو چې وکړی شي سیمه په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ یو تفاهم ته او یو ثبات ته ورسېږي دا ښه مدیریت شي نو د دې اثرات به واقعا نه یوازې دا چې دغه ګاونډیو هیوادونو د سیمې بلکې په ټوله نړۍ باندې به د دې اثرات پیوځي. کور مو وطن صادق صاحب بحث ته دوام ورکوو درنو هیوادوالو د لیدلوري خپرونه له امید رادیو پر 103.8 FM له کابل څخه اورئ. بحث مو په استانبول کې د افغانستان د همغږۍ ډلې غونډې باندې راڅرخي را سره مېلمه دی د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید عبدالله صادق صاحب تاسو د غږ مسله یاده کړه چې د اسلامي همکارۍ سازمان باید په نورو هیوادونو یا د 50 غړو باندې غږ وکړي مثلا د افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې هدف وو کله چې د افغانستان یا له افغانستان سره د همکارۍ یا جدي تعامل غږ نشي کولی یا نه کوي د اسلامي همکارۍ سازمان بیا ولې لکه څنګه چې د افغانستان ته د نړیوال ټولنې د تلپاتې پاملرنې غوښتنه کړې ده دا تلپاتې یا مداومه پاملرنه یعنې څه کله چې دوی خپله داسې غږ نشي کولی یا دا ځواک او ظرفیت نه لري او له بده بخته وسیل صاحب ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه کاش کې دا سازمانونه لکه څنګه چې د دې سازمانونو په هغه لیکلي بڼه کې یا په قانوني او اصولي او اخلاقي لحاظ باندې چې دوی څه لیکي او څه تعهد لري او د هغې په بنیاد باندې باید د دوی کړنې وي یا همکاري وي یا همغږي وي یا دوستي وي یا تفاهم وي یا د جګړو او د ستونزو له منځه وړل وي یا نړیوال امنیت تامینول وي لکه څنګه چې د ملل مسعود کې راغلي دي ملل متحد هغه لویه دنده لري تر څو چې دوی وکړی شي نړۍ کې سوله او ثبات او امنیت ټینګ کړي د هېوادونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي همکاري رامنځته کړي دوستي رامنځته کړي په ستونزې او مشکلاتو جغرافیایي دي که سیاسي دي که اقتصادي دي هغه د خبرو اترو له لارې حل کړي دا د ملل متحد دنده ده او په خپل منشور کې اعلان هم کوي لیکلي بڼه باندې شته دی چې دویمه ماده کې راغلي دي چې هیڅ هېواد د خپل هر هدف چې ولري هغه باید په بل هېواد باندې حمله ونه کړي د هغې سیاسي ثبات او د هغې حاکمیت او د هغې جغرافیه که هغه فضایي ده که هغه ځمکنۍ ده که هغه د اوبو په لحاظ ده دا باید نقض نه کړی شي په چا باندې حمله ونه شي نو د یو 15 مادې په اساس دی دا هم راغلي دي چې هر هېواد باندې هغه حق لري هغه د هېواد وګړي او د حکومت تر څو د خپلې خاورې څخه دفاع وکړي دا خو ټول لیکلي دي نو آیا داسې یو څه د ملل متحد د خوا نه واقع نه بلي فکر کوئ چې مجبوریتونه لري د اسلامي همکارۍ سازمان ټولې لري یعنې یوازې اسلامي همکاریو سازمان نه ونیسو د ملل متحده پورې چې یو لوی سازمان دی نړیوال سازمان دی خپل مسؤلیتونه خپل دندې
خپل مکلفیتونه چې د ملتونو په وړاندې لري، اسلامي همکاریو سازمان د اسلامي هیوادونو په وړاندې لري، د امت مسلمه په وړاندې لري، ملل متحد د دوړو هغه چې په هغه اخلاقی لحاظ باندې تاسو ویلي چې دوی مجبوریتونه لري، مجبوریتونه نه، دوی تحت امر دي، دوی د لاس لاندې دي، دوی د لوی هیوادونو لخوا تمویل کیږي، دوی ته معاشونه ورکول کیږي، دوی ته بلډینګ ټاکل شوی دی، دا باید ټول په اشاره وچري. حتی د حملو لپاره د دوی څخه اجازه غواړي، لکه موږ په عراق کې ولیدل چې په لکونو انسانان یې ووژل، بې کوره یې کړل، وطن یې وران کړ، نظام یې وپرځو، مګر امن را نه دی، ستوماني راله، مهاجرت راغی، درپدري راله، سوریې ته وغځېدله، ډلې ټپلې رامنځته شولې، د هغې د ځپلو لپاره لوی هېوادونه لاس په کار شولو، د هغوی د نیابتي جګړو یو مرکز وګرځېده، بالاخره هیوادونه در په در شلو، خلک یې مهاجرت ته اړ شلو، ټوله اروپا ته چې ولیدل چې د مرکل پخوانی صدر اعظم یې څونه کاڼي مسلمانانو ته ورکړلې، دا ټول هغه څه چې بالاخره په حقیقت کې اسلامي هیوادونو سازمان او یا هم یونایټډ نیشن چې کومې دندې لري، کوم مسؤلیتونه لري، د ملګرو ملتونو یا د ملتونو د ملګرتیا په بنیاد باندې ترسره نه کړلې، دوی فقط دا و چې چا ورته نان ورکوي، هغوی ورته فرمان ورکوي، دوی د فرمان مطابق دوی کړنې ترسره کوي او دوی واک لري، اختیار نه لري. موږ بار بار ویلي دي، موږ تاسو یې اورېدلي چې زه نه پوهېږم زما ځای ځای چېرته دی، زه څه کولی شم، او ما څه چې باید کړي وی د سازمان چې کړي منشور څه کړي وی هغه یې ونه شو کړلی، ملل متحد خپل کار ونه کړ، امنیت شورا خپل کار نه دی کړی، نو دوی په بندو کې غیریانې کړي دي، صادقانه وو او همیشه کله امیرانه وو، کله خودغرضانه وو، کله ظالمانه وو، او دا باعث شو چې نن دنیا د یو ځنګل د هغوی سره مخامخ. کورمدان صادق صاحب ورو د بحث پای شیبو ته نږدې کېږو، لکه څنګه مې چې یادونه وکړه ښاغلي بخیت له نړیوالو اړخونو سره د رغنده خبرو اترو او نږدې همکارۍ د دوام پر ژمنتیا هم ټینګار کړی. په دغه برخه کې څه ډول همکارۍ ته اړتیا ده یا اړتیا وینئ؟ ترڅنګ په دې برخه کې کوم هیوادونه ښه همکاري کولی شي ستاسو له نظره؟ زما په فکر سره چې د منځنۍ اسیا هیوادونه دي یا د مرکزي اسیا او دې خواته مثلا جنوب د اسیا، دوی انرژۍ ته ضرورت لري، دوی اقتصاد ته پیاوړي اقتصاد ته ضرورت لري، دوی اړیکو ته ضرورت لري، دوی مثلا د نن زمانې د ساینس او د ټکنالوژۍ په بنیاد ولاړ اقتصاد، ولاړ سیاست، ولاړ اړیکې، ذات البیني اړیکې د خلکو د سوکالۍ دپاره دوی چې د انرژۍ سره د کمښت سره مخامخ دي، یا که هغه برق دی، که هغه ګاز دی، که هغه نور څه دي، یا د ټرانزیت او د تجارت دپاره کوم امور دي، د هغې لپاره اساسي شی چې کوم دی هغه سوله ده، هغه امنیت دی، هغه ثبات دی، هغه سیاسي ثبات دی، اقتصادي ثبات دی. اقتصادي ثبات هله راځي چې کله سیاسي ثبات ورغول شي، د هیوادونو ترمنځ همکاري رامنځته شي، همغږي رامنځته شي، د تجارت او ټرانزیت ته کار وکړی شي، د بشري قوې نه استفاده وشي، او فکر دې طرف ته واړول شي چې نور جنګي سیاست په سیمه کې حتی اقل نور کارا نه دی، یې نتیجه نه ده ورکړې، دا جنګونو د ویتنام نه ونیسه او بالاخره د عراق او لاوس او کمبودیا او تونس او سودان او افغانستان او اوکراین او بالاخره ایران چې دغه لوی زبرځواک حملې کوي، دغه د تقریبا 2 میاشتې نږدې کېږي، کومه مثبته نتیجه یې لاسته راوړله. د تنګي هرمز په تړاو چې ویل کېږي دا خلاصوم، هغه یې لا نور هم بند کړ. معنا دا ده چې جنګونه، جګړې، تربګنۍ، حملې، توطیې، دسیسې، مداخلې او دا هغه څه دي چې هیوادونه سره لرې کوي، دښمنیان پیاوړي کوي، او د حل لاره نه ده، د حل لاره خبرې اترې دي. ډپارټمنټ ته عقل را کړی، منطق را کړی، د صحبت تحقیق را کړی، ملل متحد وایي دا سازمانونه باید د خلک اړ کړي ته حکومتونه، سیاسونه هلته ورشي، خبرې ورسره وکړي، او د دې اضرار ورته په ګوته کړي چې جنګ، جګړه د حل لاره نه ده، یوازینۍ د حل لاره ولو که 3 لویې جګړې، یوازې افغانستان کې مثال ورکړي دا هیوادونه وایي چې دلته په دغه غریب هیواد، دا وروسته پاتې هیواد، دا بیچاره هیواد چې په خېټه ماړه دي، دوی چې کله جګړې ته بیا ملا وتړي، بیا کاڼي چیچي او پاڼې چوټي په اشغالګر په مقابل کې هغه څوک چې جنګ کوي او د جنګ پالیسي په مخ وړي، چې اوس یې وزارت هم د جنګ په نوم د امریکا نومول شوی،
د دویم جنګ ته تیار دي خو خپل وطن ته خپل ارزښتونو ته د هغې باندې لوبه نه کوي. نو راپاتې کې راځي اقتصادي موضوعاتو ته لوی ارزښتونو ته کار وشي، ارزښت ته اولویت ورکړل شي. ټرامپ او ټرامپیزم خو ارزښت نور د خپل لاندې کړی دی، خو هغه دی دوی باید اوس نور دا خبره پیاوړې کړي چې انساني ژوند لپاره د دې ځمکې په سر تر ټولو مهم د مادیاتو معنویات دي، ارزښتونه دي، هغې ته باید قایل شو تر څو چې موږ بیا مادیاتو نه سمه استفاده وکړو، د خپل ارادې نه، د خپل اختیار نه، د خپل مغزو نه، د انسانیت په بنیاد چې هغه سعدي صاحب ډېر ښه شعر ویلی دی چې آدمیزاد اعضا یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن دوزی و در دولت روزگار دیگر روزگار د ټولو درد خپل درد وګڼو تر څو چې موږ وکړی شو یو د سولې، ثبات، د امنیت، د اقتصاد، د همکارۍ، همغږۍ، دوستۍ او حتی ورورولۍ، انساني ورورولۍ په بنیاد ژوند وکړو او دنیا د ځان لپاره یو جنت وګرځوو. مننه صادق صاحب. وروستي دوه موارد که په لنډه کې دواړو ته په یوه ځواب کې ستاسو خبرې ولرو، یعنې دواړه سره یو ځای کړو. یوه دا چې د مرستو د بشري مرستو د دوام مسله هم یاده شوې ده چې ولې لا هم د بنسټیزو اقتصادي پروژو په ځای پر بشري مرستو تمرکز کیږي، یوه مسله. او د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه کیدونکو غونډو کې د اسلامي امارت د استازي د نشتوالي پایله به څه وي ستاسو له نظره په لنډه توګه؟ خو زما په فکر چې دغه بشري مرستې دې ته نور پای ټکی کېښودل شي. څنګه تاسو اشاره وکړه، ښه اشاره وکړي، نور باید بنسټیزو پروژو ته کار وشي. افغانستان نور باید په خپلو پښو ودرېږي. د افغانستان معادل، د افغانستان جغرافیه، د افغانستان خلک، په افغانستان کې چې کوم مواقع دي، فرصتونه دي، جګړه نشته دی، امنیت دی، ثبات دی، د یو مرکزي حکومت شتون لري. د دې موضوعات ته په کتلو سره باید نور افغانستان ته د لویو پروژو په سترګه وکتل شي، نه د فقر او د تنګدستۍ او د بېچارهګۍ او د مهاجرت او دې موضوعاتو. دا ټول حل کېدلی شي چې کله افغانستان ته نور په ځای د دې چې میان ورکړو، باید د مهي د نیولو چل ور زده کړو او جال ورکړو، مثلا د مهي د نیولو تخنیک ور زده کړو. او د اسلامي امارت ځای ځای بالکل معلوم دی، هغه باید په سیاسي لحاظ باندې هلې ځلې وکړي. د خارجه چارو وزارت باید لا د هلې ځلې زیاتې کړي، منډې تړلې زیاتې کړي، سیاسي داخلي موضوعاتو ته هم توجه وکړي، د ګاونډیو اعتماد او باور چې لاسته راوړی دی لا پیاوړی کړي، خپل غږ اوچت کړي، د میډیا په وسیع پیمانه کار واخلي. او جنګ د میډیا دی، نو دې لپاره باید ډېرې هلې ځلې وکړي تر څو هدف مې دا و. مننه ستاسو خبره ماخته چې ځای ځایګر داسې پیاوړی شي. زما د پوښتنې هدف دا و چې په دغسې غونډو کې که د اسلامي امارت استازی شتون نه لري یا نه وي، حضور ونه لري، پایلې به یې څه وي په لنډه توګه؟ څنګه چې ولیدل چې د اسلامي امارت کله یوه ډله وه د امریکایانو په وړاندې جنګېدل، امریکایانو دا خبره درک کړله، قطریانو درک کړله، دنیاوالو درک کړله چې د اسلامي د طالبانو د اسلامي تحریک سره د امریکایانو جګړه ده. نو هغه مقابل لوري باید دلته کېنو، مخامخ کېناستل، خبرې وکړې، ولو که 15 میاشتې خبرې وکړو، نتیجه ورکړله. او که چېرته د افغانستان وزارتونه دي، ډیپلوماتان لري، دلته مثلا جغرافیه ده، دلته ملت دی، دلته حاکمیت دی، دلته سیاست دی، او دا ایګنور شي، هوایي حکومت خبرې کوي او څوک انتقاد کوي. لکه دا په شانګهای په غونډه کې چې په قزاقستان کې د شانګهای غړي هېوادونه سره کېناستل، تاجکستان هم انتقاد کوو، پاکستان هم انتقاد کوو، مګر هندوستان نه کوو، مګر نورو هېوادونو نه کوو، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان نه کوو. نو د دې دوه هېوادونو په وړاندې باید یو څوک وي چې حد اقل غبرګون یې ښودلی ده، باید څوک هغه باید د افغانستان نماینده وي. په ملل متحد کې چې څه کېږي باید د دې نماینده موجود وي چې هلته خپل غږ اوچت کړي او د هغې سره تبادله د افکارو راځي، افهام و تفهیم راځي، خبرې اترې راځي، د نتیجې رسېږي. دا خو بې نتیجې ده، زه تا سره مشکل لرم او تا سره نه کښېنم، او ستا ګاونډي سره یا هغه څوک چې د بدخوا دی، هغه تا ته تا کني، هغه ستا په امورو کې مداخله کوي، جګړه کوي او نور د دې لپاره هڅوي. او نو همدغه ده چې فریق مقابل دا په قضا کې ده، دا په څارنوالۍ کې ده، دا په ټولو حقوقي برخو کې ده. نو که دوی دې حقوقي برخې ته متوجه کېږي، د افغانستان اسلامي امارت په دوی څه ستونزه لري،
لري مخامخ د سره کینی او د فریق سره د کینی خبرې اترې لکه ورم چې د چین کې وشو یا په عربستان کې یا په ترکیه کې یا په قطر کې وشو دا هغه نتیجه ده چې موږ تاسو ولیدل چې د امریکا غونډې لوی یا په د نورو مشکلاتو کې هغه د اخره مسله حل شو د دوی اګنور کول مسایل حل کوي لا زیاتې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید عبادالله صادق ډیره مننه چې په استانبول کې د افغانستان د همغږۍ ډلې پر غونډې مخبل نظر را سره شریک کړو. مننه تاسو. ژوندي اوسئ. درنو هیوادوالو ستاسو نه هم مننه چې دا بحث مو واورېدو. تر نوې خپرونې مو په لوی خدای سپارم. لیدلوری د افغانستان سیمې او نړۍ پر سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو موضوعاتو خبرې او شننه. لیدلوری